نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الاستفتاء. یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې محترم مفتي صاحب زما د سرای وسنګ ته یو بل کور خرڅولو، ما ته خبر دا رقم راورسېدی مثلا چې دا سرای په 1000 روپۍ باندې خرڅوی دي، نو 1000 روپۍ پر ما باندې ډېرې ولې، په دې باندې ما دا سرای نشو رانیولی، ما شي په تسلیم که ما زه دا سرای نه غواړم. وروسته بیا خبر شوم چې سرای چې دی هغه په 1000 روپۍ نه دی خرڅوی بلکې د 1000 روپو په کم قیمت باندې خرڅوی دي، مثلا په 1500 روپۍ باندې خرڅوی دي. آیا ما شپه تسلیم کړې ده، اوس برته دوباره زه د شپې حق لرم او که نه لرم؟ الابتاء بتوفیق الله عز وجل. محترم ستا د پوښتنې په جواب کې باید ووایو چې شرعي مسله دا ده که چیرې شپې په معامله باندې یو رقم خبر سي، وروسته معلومه سي چې معامله د دغه طرز خلاف ده، نو د شپې د شپې حق اوس هم نه باطلیږي. مثلا لکه تا چې مثال ذکر کړي چې سرای په ما ته خبر راورسېدی چې سرای په 1000 روپۍ خرڅوي دي، او وروسته بیا معلومه شوه چې سرای په 1000 روپۍ نه و بلکې په 1500 روپۍ باندې خرڅوي دي، نو دلته اوس هم شپې د شپې حق لري، د ده د شپې حق چې دی هغه نه دی باطل شوی. والله تعالی اعلم بالصواب. رد محتار جلد 5 170 صفحه، تاتار خانه 10 جلد 22 صفحه، او المحيط البرهاني 11 جلد 2 صفحه، زاد الفقيه 203 صفحه، او بحر رايق 8 جلد 215 صفحه، فتح القدير 8 جلد 340 صفحه، او تبيين الحقائق 8 جلد 301 صفحه، تنقيح الحميديه 8 جلد 115 صفحه، شرح مجلة التاسيس 2 جلد 409 صفحه، او درر الحكام 2 جلد 240 صفحه، او فتاوى اولوالجيه 2 جلد 201 صفحه، او بدایع صنایع 3 جلد 120 صفحه. او د دې مسلې ترتیب کړی دی مولوي مطیع الله حقانی صاحب، او مولوي حیات الله منیب صاحب، او مولوي عبدالرزاق ابو عبید، او مولوي محمد احمد دیوبندي صاحب.